بسم الله السلام علیکم. امید دی چې ښه به اوسئ. ښه راغلاست وایو تاسو ته په یو نوي ویډیو کې. په تیره ویډیو کې موږ خبرې کړې وې هغه بنیادي یا بلډینګ بلاکس چې د یو پروګرامینګ یا د پروګرام لیکنې لپاره ضروري وي هغه موږ په تیره ویډیو کې لوستلی وي او هغه موږ په ډیټیل سره زده کړی وي چې هغه ډیټا ټایپ وو ویریبل وو موږ سره کیورډز وو کانسټانټ دا ټول موږ بحث کړو تر څنګ موږ انپوټ او آوټپوټ هم زده کړی وو بیسک انپوټ آوټپوټ موږ هم زده کړی وو او موږ یو څو بنیادي پروګرامونه هم لیکلي وو. په نن ویډیو کې به نن یو څه موږ یو 2-3 نور بیسک پروګرام ولیکو تر څو هغه ستاسو بنیادي کوم لاجیک چې د ډیر بنیادي پروګرامونه به موږ لیکو تر څو ستاسو هغه پروګرام لیکنې سره چې شي آشنا شي. تاسو به کله افغاني ډالر ته تبدیل کړي وي همداسې به تاسو مکتب کې مساحات د دایرې پیدا کړی وي د ټراینګل دا ټول به تاسو په مشکلات چې کوم دي ریاضیکي دا به تاسو په خپل مکتب کې همداسې روزمره ژوند کې کړی وي. راځو نن د دې هغه پروګرام لیکو چې څنګه کولی شو دا موږ په پروګرامینګ کې ولیکو او زه ورته یو عادت ورکوم ماته د هغې مطابق شی کېږي او آوټپوټ او نتیجه راوباسي. که دلته زه ګوګل ته راشم او ولیکم چې ډالرز ټو افغانۍ دلته زه چیک کوم ډالر ورکوم ماته به چی کېږي افغانۍ راوباسي. په همدې ډول که موږ چېرته راشو او دلته سرچ کو په ګوګل کې او موږ ولیکو چې ایریا اف سرکل نو چې دا ماته لوډ شي او دلته تاسو وګورئ زه یوه ویلیو ورکوم دا ویلیو چې دی ریډیس په پښتو کې څه معنی شعاع نو که دلته زه شعاع ورکړم ماته چی راوباسي مساحت د دایرې. نو موږ به زده کړو څنګه کولی شو چې زه یو داسې پروګرام ورکړم چې زه ورته ډالر ورکوم ماته کنورټ کړي چی ته ماته یې واړی افغانو ته او یو پروګرام به انشاءالله موږ جوړ کړو چې ماته چی راوباسي مساحت ما سره وباسي د چی شي ما سره مساحت راوباسي د دایرې ها ایریا اف سرکل. نو راځو یو پروګرام حل کوو او د دې به موږ په تحلیل کوو چې څنګه کار کوي د دې الګوریتم به لیکو. ښه لومړی موږ چیرته راځو ډیف ته. تېره ویډیو کې ما تاسو ویلو چې ډیف ځان سره انسټال کړئ صحیح ده. که بل آی ډي تاسو استفاده کوئ مشکل نشته هغه استفاده کوئ. دې کورس کې موږ ډیف استعمال دي وجوهات او هغه ریزن تاسو ته ما په تېره ویډیو کې زه به یو نوی فایل واخلم. نوی فایل څنګه هلم کنټرول به کلیک کوئ او ان به کلیک کوئ تاسو ته یو نوی فایل درکوي. تاسو ته ما فری ډایرکټیوز all اډ کړو چې موږ سره چې دی هاشټیګ انکلود iostream بیا به زه ولیکم using namespace std. ها دلته ما نه یو اس پاتې شوی دی using namespace به زه ولیکم int man میتھډ یا man فنکشن به زه واخلم او بیا به براکټس ورکم کرلی براکټس دلته بس زه ټول لاجیک لیکم. اوس ما سره پرابلم سټیټمنټس یا سوال په دې ډول دی چې زه یو ویلیو انټر کم یعنی ډالر زه انټر کم او ما ته د هغې افغانۍ هغه تبادله راوباسي چې په افغانیو کې هغه څومره کېږي. نو لومړی به زه څه وکړم یو ویریبل به جوړ کړم چې هغه ویریبل به څه شي زه به ورته ولیکم چې انټ یا زه به ډبل واخلم فرضي مثال زه به ډبل واخلم کوم مشکل نشته دی زه به ډبل واخلم. ډبل نه بعد به زه ما ویریبل آیډنټیفایر نوم ورکوم. نوم به څه په تېره ویډیو کې ما ویلیو اماونټ یعنی چې څومره مقدار ډالر زه غواړم هغه به زه ورکم. زه به یو سیمی کالن دلته کیدم او زه به کوم آبجیکټ څخه استفاده کوم. په تېره ویډیو کې موږ ویلو کوم آبجیکټ سی آوټ چې ماته به سکرین ډسپلی راشي څه راشي چې انټر که څه شي هغه ویلیو چې ته غواړې. نو زه به ولیکم سی آوټ زه به کوم انزرشن اپریټر والم زه به چې واخلم زه به ډبل کوټ والم زه به ولیکم انټر اماونټ ان ډالرز ښه زه به دلته یو سیمی کالن کیدم. یو بل اپریټر موږ هم ویلو چې موږ ته کوم اپریټر سوري کوم موږ آبجیکټ ویلو موږ ویلو سی ان آبجیکټ دا یو پری ډیفاین آبجیکټ دی. ښه سی ان ما هم واخلو دلته به زه چې ولیکم اماونټ دغه ویریبل دلته به هم سیمی کالن کیدم. اوس باید زه یو فرمول جوړ کړم چې څه وشي سوري موږ نه یو بل څه هم پاتې دي او هغه ما سره چې دی ریټ پاتې دی. زه باید ماته د ډالرو ریټ چې کمی هغه باید معلومي. زه به دلته یو کوم ویریبل واخلم چې هغه چې دی د ډالرو ریټ دی.
زه کولی شم انپوټ هم ایز انپوټ هم والم او زه کولی شم دلته ځان سره انپوټ نه یو ویریبل واخلم او هغې کې هغه ریټ زه ځان سره سټور کړم نو داسې هم کولی شم. زه به انپوټ موږ د اماونټ واغوستو د ریټ به زه انپوټ نه اخلم. زه به ولیکم ډبل به ولیکم یا فلوټ به ولیکم زه به ولیکم ریټ او دې ته به ولیکم زه تقریبا د ډالرو چې کوم ریټ دی هغه 4.0 زه به ولیکم چې 60 صحیح ده. دا ما سره د ډالر ریټ شو. اوس زه فارمول جوړ کم چې زه څنګه کولی شم ماته آوټپوټ راشي زه ورته ډالر انټر کم او د هغې ماته د افغانۍ کې راوځي چې افغانۍ کې څومره کېږي. نو فارمول به ورته زه جوړ کم په دا ډول. زه به یو بل ویریبل واخلم د ډبل په نوم باندې د ډبل زه به ولیکم چې AFG صحیح ده چې په افغانۍ کې څو کېږي اول ته سټور کوم. زه هم اساینمنټ اپریټر کېدم او دلته به زه ولیکم چې شی اماونټ چې شی ملټیپلای یعنی ضرب چا سره ریټ سره او سیمی کالن به کېدم او زه به پرنټ کم چې سی اوټ. ښه زه به ولیکم چې د افغانۍ لپاره دا کوم ریټ چې دا کوم ویلیو چې کوم اماونټ تاسو انټر کړی دی افغانۍ څومره کېږي به زه دلته ولیکم. زه به ولیکم چې زه به ولیکم AFG دلته به دا کېدم او دلته به چې کېدم بیا به زه انزرشن اپریټر کېدم او بیا به زه AFG ولیکم. یعنی اول ما چې وکړل ما یو ویریبل جوړ کو د اماونټ په نوم باندې بیا مې په سکرین باندې یو میسیج راوستو چې د کوم په ذریعه به ماته سکرین کې میسیج چې انټر اماونټ ان ډالرز بیا ما CN په ذریعه باندې دغه ویریبل چې کوم اماونټ دی دې ته به ویلیو لاړه شي. بیا ما یو بل ویریبل واخیستو چې کوم چې ډاټا ټایپ لوډ دی او آیډنټیفایر ریټ دی او د هغې چې کوم ویلیو د هغه 4.0 ده. بیا ما یو فارمول جوړ کو چې اماونټ ضرب ریټ او چیرته مې سټور کو په ویلیو کې. بیا په سکرین ماته یو میسیج پرنټ شي چې کوم به لیکلي AFG او هغه ویریبل چې کوم دی به موږ که دا چېرته زه رن کړم دې ته به زه نوم ورکړم $2 to AFG صحیح دی. نو چې دا زرکم ما وګورئ ما ته په سکرین باندې میسیج راغلی ووایي انټر اماونټ ان ډالرز. فرض مثال زه ورته وایم چې $10. ښه $10 څومره کېږي ما سره ډایرکټ راوویستلو چې 6,480 روپۍ کېږي. نو دا یو بیسک پروګرام موږ ولیکلو. اوس به راځو دا به ډرایو رن کو دا به چې کو ډرای رن کو. نو زه به د دې یو سکرین شاټ واخلم دی سکرین شاټ ما واغستلو. ښه دلته به زه راشم او دا به تاسو ته یو ډرای رن به کوم صحیح ده. زه به دلته یو دغه والم دا به تاسو ته ډرای رن کوم. ښه اول خو دا چې کوم لاینز دي دا اګنور کړئ صحیح ده. د اوس لپاره تېره ویډیو کې هم دا ویل چې ستاسو لیول تر ټولو مخکې چیو شو ډبل اماونټ زموږ دغه چی نه شروع کېږي همدې ځای نه زموږ پروګرام اکزیکیوشن شروع کېږي. اول به چې وشي دا فرضي مثال ما سره چې د میموري ده دلته به چې وشي زه ورته وایم ډبل اماونټ یعنی د اماونټ په نوم باندې چې وکړه یو ویریبل ماته جوړ کړه او نوم یې چې دی اماونټ دی. ښه په دې کې اوس ویلیو نشته دی. بیا به ما سره فرضي مثال دا سکرین دی او په دې سکرین به دغه میسیج چې دی چې شي پرنټ شي چې انټر اماونټ ان ډالرز چې دا کار وشلو. بیا د CN په ذریعه چې ما سره کوم دا ویریبل جوړ شوی دی دې ته به چې لاړ شي چې هره ویلیو ما ورکړي ما هلته 100 ورکړې وه نو دلته به چې 100 لاړ شي دلته به چې وشي 100 به سټور شي. ښه بیا ما سره یو بل ویریبل هم جوړ شي چې د کوم ډیټا ټایپ فلوټ دی اشاریه دار هغې کې ما چې 4.0 پکې سټور کړي دي 60 پکې سټور کړي دي. ښه بیا به ما سره یو بل ویریبل هم جوړ شي کله چې اکزیکیوشن دی لاین ته راشي ما سره به یو بل ویریبل هم دلته په میموري کې جوړ شي د کوم نوم چې دی AF او G او اماونټ ضرب ریټ یعنی دغه چې کوم ریټ دی اماونټ چې ما کوم ورکړی دا 100 ضرب چې هغه ریټ چې کوم وي هغې سره به ضرب شي او چیرته به دا ویلیو سټور شي دا به ما سره چیرته سټور شي دلته به سټور شي.
او بیا چې کله اکزیکیوشن اخرنی لاین ته راشي نو سی اوټ دا ما سره ډسپلی ده دلته په سکرین باندې چې ډسپلی شي په سکرین باندې ما سره ډسپلی شي چې کوم اماونټ راوتی د ضرب نه بعد اب دلته ما ته ډسپلی شي او ما ته وایي چې ای اف جی مساوي کېږي دغه ویریبل کې چې کوم ویلیو پرته وي دغه ویلیو کې اب ما ته چیک کړي اب ما ته په سکرین باندې ډسپلی کړي نو دا یو سمپل پروګرام چې څنګه کولی شو موږ پروګرام ولیکو چې زه یو عدد د سکرین لارې ورکم هغه ما ته چیک کالکولیټ کړي او په سکرین باندې بیرته د هغې افغانیو کې راوځي. ها دا پروګرام خو تاسو زده کوو چې پروګرام موږ څنګه یو سمپل پروګرام لیکل شو. اوس راځو یو بل پروګرام ته.